الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محصلین ورونو بحث د محبت په اړه باندې ده. دا هم یو لوی باب ده اصل کې، بیخي ډېر اوږد بحث د محبت. نو که سړی ټول بحث پې کوي 2-3 ورځې غواړي، نو غواړم صرف په دې کنه او په حقیقت باندې مو یو څه پوی کم. محصلینو اصل کې اجماع د امت مسلمه په دې ده چې باید موږ محبت اصل کې د الله او د رسول سره وکړو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. رسول الله وی صلی الله علیه وسلم څوک تر څوک کامل مسلمان نسی ګرځېدلی، تر هغه وخته پورې سړی کامل مسلمان نسی ګرځېدلی حتی اکون احب الیه، تر دې پورې چې زه محبوب ترین د خلکو سم دته من ماله و ولده والناس اجمعین، له هر څه شي نه زه ورته محبوب سمه. نو د الله او د رسول سره محبت دا اصل ده، دا اجماع د مسلمان به د الله او د رسول سره محبت کوي، دا واجب و فرض ده پې باندې. بیا محصلین ورونو دا محبت چې ده دا اسباب غواړي. ولی د یو چا د چا سره محبت وي؟ محصلین ورونو تر ټولو نه اولینی معشوق د انسان څه شی ده؟ استفسار کوم خو جواب یې راکوي. او وروسته له الله نه الله او رسول په خپل ځای پرېږدئ، اول محبوب د انسان دپاره څه شی ده؟ نه، اول مین انسان په خپل ځان ده. علما چې کله بحث کوي د محبت علما، اول مین انسان په خپل ځان باندې ده. دا خو زه مختصرا بحث کوم، بیا تاسې په دې بحث کوئ، ځان سره یې لیکئ، بیا یې بحث پې کوئ. اول مین د انسان خپل ځان ده. تر ځان نه بل ګران کله په سړي باندې ستا الله او رسول په خپل ځای پرېږدئ، له هغې نه وروسته راځئ. تر ځان نه ډېر ګران په زوی په سړي ډېر ګراني که ځان؟ زوی به ګراني زه وایم. تاسې اوس فکر وکئ، یو جکې مقابله راغله، دی هم هلاکیږي. څوک ورته وایي چې یا د زوی هلاکوم یا تا هلاکومه، څوک دی چاته نجات ورکوي؟ ځان، ځکه ځان ډېر ګران ده. اول محبوب علما هغه چې فلسفه‌یي بحث کوي، هغوی وایي اول محبوب څوک ده؟ بیا د انسان اعضا دي، لاس، پښه، ګوتې، دا ټول اعضا د انسان، دا د انسان دویم محبوب ده. دریم محبوب د انسان مال ده. مال هم له زوی نه مخکې ده. مال سره ډېر محبت کوي انسان. کله کله تاسې داسې لیدلي چې د پلار او د زوی مقابله وي او په مال باندې مقابله وي؟ لیدلي مو دي؟ ما ته معلومه ده د پکتیا ولایت کې یوه پیښه ده، دومره سپینګیری پلار ده او دومره سپینګیری زوی ده، په مال سره جنجال ده. پلار بندي ده اوس او زوی پسې ټوپک راخیستلی مړ کوی. نو خوا د مالو د ده مقابله راغلله، نو دی مال ته ترجیح ورکوي او چاته یې نه ورکوي. ډېر پلرونه به مو لیدلي چې دویم واده وکړي، نو هغه زمنو نه تیر سي، مخکینی نه دغه مال راواخلي، دغه وروستنی ته یې ورکوي. نو مال ډېر پې ګران سي که نه، نو بیا مال ده، بیا ولد ده. نو اول محبوب انسان ته دا شیان دي. دویم از اسباب محبت احسان است. الانسان عبد الاحسان، کسی که امرای تو احسان کرد او سبب محبت میشه. حدیث روایت است تحادو تحاببو، شما هدیه بکنین، این هدیه محبت در دل پیدا میکنه. علما میگوید این علامه محبت است.
وقتی که امرای یک کس محبتت پیدا شوه، یک چیزی که به او بخل میکنی به دیگه کس نمیتی، به امو محبوب میتی، علامه محبت است. امرایش که بینشینی دست او را میگیری، ما در عربی میگیم تشبیک میکنی، دست ایتور میکنی، مشابکه، یو لاس په بل لاس کې ورکوي، دا د محبت علامه ده. ابتدایي نښې دا دي چې ورسره کینې وي دا لاس خو دې ته راکړه، بس لاس یې داسې تر نیولی وي. او یا دا ده چې کوم شي باندې بخل کوي بل چاته یې نه ورکوي، ده ته یې ورکوي، نو بس دې ته دی بل علامه ده. نو بل سبب د محبت احسان ده. الانسان عبد الاحسان جبلت القلوب على حب من احسن الیها. مائل سوي دي زړونه چې محبت له هغه چا سره وکړي چې څوک ورسره ښه کوي. دا دویم. دریم سبب هغه چې دا رښتونی محبت دغه ده. رښتونی محبت دا ده چې لذاته وي، د بل مقصد دی پاره نه. کله کله چې اوبه روانې وي سړي ته ډېر درې شیان سړي ته ډېر خوند ورکوي. سی چیز است که بسیار انسانا خوشش میکنه. آب روان و سبزیها و گلها و وجه الحسن، روی جمیل و یعنی خایسته مخ، دا درې شیان انسانان طبعا و فطرتان خوښوي. اما دغه خوښول دوه وجوهات لري. کله سړي ته روانې اوبه د دې وجې نه خوند ورکي چې ویې چکم، دا محبت نه ده. که د دې وجې نه خوند ورکي تږی نه یې دغسې روانې اوبه خوند درکوي، دا اصلي محبت ده. دا چې د دغه مقصد دپاره چې تږی کشکې مې چکلی وای، نو دا بیا لذاتي محبت نه ده، د چکلو دپاره محبت ده. دا محبت ډېر دوام نه کوي. نو د انسان فطري و طبیعي محبت له اوبو سره سته که نه، که تږی هم نه وي سته که نه. له شنو سره خضراواتو، شنه پټي و ګلانو، د دې سره هم د انسان طبیعت. د شنو سره که د تا محبت د دې دپاره و چې ویې خورې، نو دا د دې په خاطر و چې ویې خورې محبت. نه نه، که د دې دپاره نه و دغسې دا شنه ډېر خوند کوي، دغه محبت لذاتي محبت ده. یا یو ښایسته مخ سره د تا محبت ده، د دې په خاطر نه چې ته قضا د شهوت وکې، صرف د دې په خاطر چې بس داسې خوند ده پکې، نو دا هغه محبت لذاتي محبت ده. نو درې علما وایي درې شیان د سترګو نظر هم تیزوي: روانې اوبه، شنه ښایسته مخ. خو بیا داسې نه چې تاسو بې له دې نه شرعاً دا معلومیږي چې ورته ګوره، نه، کتل ناروا دی بیا مخ ته، پردي مخ ته، یا په شهوت باندې، یا پردۍ ښځې ته، یا کشر هلک ته، دا به اسلام کې ناروا ده، جواز نه لري. مونږ یې هغه فطري هغه باندې بحث کوو. دریم، او کله داسې نه ده چې دا د مخ سره تنا د انسان محبت وي. علامه ابن العابدین الشامی وی مونږ یو میدان به و، د میدان کې به خلک راتلل او ورزش به یې کو، و یوه حسینه ښځه به دې مجلس ته راتله، د بل چا نه دی نقل کوي، ډېره ښایسته ښځه به راتله. یو اوښ و، د میدان ته به دا اوښ هم راتله، دا اوښ به چې راغی وي داسې به کتل کتل چې ښځه چېرته ده، چې پیدا به یې کړه نو دا اوښ به راغی وي، د ښځې په دې مخ باندې به یې داسې مخ ورکېښوده. دا غیر له انسان نه نورو حیواناتو ته هم خوند ورکوي. او یک چیز دیگر که سبب محبت میشه او مناسبت خفیه است. یک مناسبت مخفی است که به او کس نمیفهمه. یک بچه ریزه که محبت داره امرای بچه ریزه محبت داره. اینجا یک مناسبت خفیه است. بچه ریزه امرای کلانا محبت نمیکنه، امرای امو بچه دیگه بچه ریزه نجار امرای نجار خود
پوهنتونی امرای پوهنتونی خود، طالب مدرسه امرای مطالب خود محبت میکنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه الارواح جنود مجنده وما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. ارواح الله عز وجل که ارواح را پیدا کردن که دامیتان که در مابین روح اینها محبت پیدا شود، اون محبت باز میکنه. وقتی که در مابین روحهایتان مناکره صورت بگیرد، در مابین ابدان شما بدی به وجود می آید، محبت به وجود نمی آید. علما میگه این مناسبت خفیه امتزاج الروح مع الروح، یک روح امرای دیگر روح امتزاج میکنه، یک جای میشوه، از مابین این محبت به وجود می آید، بس با امو مناسبت محبت پیدا میشه. در مکه مکرمه یک زن بود ضاحکه، یعنی مردم میخندید، بسیار یک زنی بود که مردم میخندید، یعنی چیزایی میگفت که مردم به خنده بیاره. او زنی به مدینه هجرت کرد، به مدینه آمد. رسول الله صلی الله علیه وسلم از عایشه رضی الله عنها پرسان کرد او زنی که در مکه بودن، مهاجر شدن، ایمان آوردن، کجا هستند؟ و اینجا در مدینه یک زنی دیگه است، او زنم بسیار زنی است که مردم میخنده، یعنی چیزایی میگوید که مردم به خنده میاره، امرای او زن یک جای شده. رسول الله گفت الارواح جنود مجنده. این یک به مناسبت پیدا کرد امرای خود. او زنی که مردم در مکه به خنده می آورد، او زنی که در مدینه آدمها را به خنده می آورد، او را که اینجا هجرت کرد اردویش برابر کرد به یک مناسبت. این یک سبب دیگه از محبت است که مناسبت پیدا میکنه. او بعضی مناسبت ها در افعال است، مثلا در مابین ما و این محبت پیدا میشه. اینجا امو مناسبت خفیه، ما در بعض مقاصد امرای شریک هستیم، او مقصد این داره، او مقصد ما هم داریم. مثلا شما دیدین که ملاها امرای چرسیه یک روز چشته باشه؟ شما دیدین که یک روز معلمای پوهنتون امرای چرسیه و پودریا در زیر پولی سوخته ششته باشه؟ همه چرسیه بس امرای خود با مو مناسبتی که میکنه، یک فعل با مو مناسبت یک جای میشه، همه یک جای شده باشه. شما ببینین با امو یک مناسبت و با یک فعل و با همیشان یک جای میشه. مثلا یک کس که قمارباز باشه باز امرای خود پیدا میکنه، اما قماربازا دیگه با امو مناسبت خود پیدا، مثلا یک میمان در یک جای بروه نو دیگه امو قماربازا خودش با امو مناسبت، چون ای و اونها در ای صفت شریک هستن، با امو صفت پیدا میکنه. یا مثلا یک کسی هستن چرسی است، به یک قریه رفتن، میمان رفتن، نو اونجا که به کدام خانه رفته او خانه مولاست، مثلا بیخی چرسیه را بد میبینه، خوی که بیرون رفتن دیگه بس امو چرسیه هم رایش سر میخوره، یک سیگرتی را نمیزنیم، کار برابر میکنه، با امو مناسبت خدایی امو چرسیه هم رایش سر میخوره. یک عادت الهی است. یکی از اسباب محبت مناسبت خفیه است. ارسطو نه، ابو علی ابن سینا میگه، و ما یک قاعده را در فلسفه گفته بودیم، الجنس یمیل الی الجنس، هر جنس محبت میکنه، میلان میکنه با مو جنس خود. و یک روز دیدیم که یک کبوتر و یک غراب، ما در پشتو میگیم کارغای زاغ، ای را دیدیم در یک چمن یک جای میرقصه. ما گفتیم قاعده علمای علم فلسفه شکستن، چرا یک غراب و زاغ و دیگه کبوتر امرای خود، و ای را که دیدیم و بسیار
خفه شدیم که به نزدیکش آمدیم اونا را پراندیم اردو اعراج گوڈ بودن پایلنگ بود هم کبوتر و هم زاغ به این مناسبت این محبت کرده بود خامخا در انسانا یک صفت باشه به امو صفت اینجا مناسبت و محبت به وجود می آید شما در سفر بیروین در حج می بینین مولا امرای مولا یک جای روان است تجار امرای تجار پیدا کرده او در مدینه منوره کشیشتا مو گپای میکنه خیلی که افغانستان بیروین با تجارت چی شوه اینطور میکنه مولا که امرای مولا میره هر کس با مو جنس خود میلان میکنه امرای او مجلس میکنه این مناسبت خفیه است حتی این مناسبت خفیه که امتزاج ارواح است اینقدر پیشرفت میکند وقتی که معشوق مریض شوه عاشق مریض می باشه او که دردمند شوه این دردمند می شوه مثلا معشوق التناسته چا وس کنده دسی که دی وس ناسته معشوق ده عاشق ناسته چې دی چا وس کنده اخی ولی څه چل ده څه در بنده جای می رسی کمه دی څوک هم نسته کنه پیرای بی پیرای نه ده دلته دا دماغ د روح دومره امتزاج کړی ده دومره محبت ته رتللی دي چې د ده سکونډل د ما سکونډل دي د ده مریضېدل د ما مریضېدل دي لکه بله ورځ مې درته ویلې وایي روحه روحي و روحي روحه من رأى روحین حلا فی البدن روحه روحي د ده روح د ما روح سو روحه روحي و روحي روحه من رأى روحین حلا فی البدن چا لیدلی دي دوه روحونه چې په یو بدن کې وي یو ورځ یو سړی ناست ده دوه نفره ناست دي معشوق هم ناسته عاشق هم ناسته معشوق اوبو ته وغورځېد عاشق هم اوبو ته ور وغورځېد معشوق اوبو ته ور وغورځېد عاشق هم ور وغورځېد نو چې بیرته له اوبو راووتل د معشوق عاشق ته ویلې وي زه خو اوبو ته وغورځېدم ته ولې راوغورځېدې وایي غبت بک عني فظننت انک انی غبت بک عني ته چې اوبو ته وغورځېده زه له خپل ځانه ورک سوم فظننت ما ګمان وکړه انک ته چې یې زه یم مخکې زه وغورځېدم بیخي ډېره نادره ده محصلینو نو نه پوهېږم سهار غوندې ده چې په خبر به تاسې پوهېږئ که به نه پوهېږئ غبت بک عني زه له تا نه غبت بک د تا په وجه زه له ځان نه ورک سوم فظننت ما ګمان کو چې ته وغورځېدې ما فکر کو چې زه وغورځېدم ځکه زه خو ته ومه او ته زه وې دواړه یو ولو چې ته وغورځېدې ماشکلې زه وغورځېدلم نو هغه زه او ته دواړه غورځېدلي ولو ځکه روحه روحي و روحي روحه من رأى روحین حلا من تو شدم تو من شدی که بعد از این کس نگوید تو دیگری من دیگرم من تو شدم تو من شدی که بعد از این کس نگوید تو دیگری من دیگرم ته چې ور وغورځېده خو زه ور وغورځېدم یو سولو نادره ده ډېره کله کله محصلینو دا محبت چې کله ډېر وړاندې لاړ سي دا خو هغه ابتدایي مرحلې دي یو تفسیر ده تفسیر روح البیان هلته یې لیکلي دي وي یو د چا د یو سړي له یو چا سره محبت و له نازه یې نوم ورباندې بدرالدین کېښودلی و بدرالدین یې ورته ویلې کله چې دا بدرالدین دی وی ناستو چا ورته خبر راوړ چې بدرالدین مړ سو وی دومره یې په زړه درد راغی وی پنځلسم څوارلسم سپوږمۍ وه دې ته هم بدر وی که نه لیلة البدر علی سائر الکواکب وی داسې سپوږمۍ ته وکتل ای بې حیا و بې شرم سپوږمۍ ای نازوان سپوږمۍ د ما بدرالدین مړ ده ته دومره بې شرمه او بې حیا سپوږمۍ چې ما سره په غم کې هم ځان نه شریکوې سپوږمۍ ته یې کتل د خپل زړه آه یې ورته کو چې بدرالدین مړ ده ته دومره بې حیا او بې شرمه سپوږمۍ رڼا کې د تغییر هم نه راولې او ما سره غم کې ځان هم نه شریکوې خطاب سپوږمۍ ته کو سپوږمۍ باندې تندر راتله تندر ونیوله نو علما وایي
د محب او د عاشقونو ان په کائنات هم تاثیر کوي. او بیا نو کله کله دا محبت داسې مرتبې ته ورسیږي چې تعلم وي. محبوب هغه په هرات کې، محب دلته په کابل کې، هڅې مریض وي، دی مریض وي، د هغه سر خوږېږي، د ده سر خوږېږي، د هغه سترګې خوږېږي، د ده سترګې خوږېږي، د هغه غوږ خوږېږي، د ده غوږ خوږېږي. خبر نه یو تر بله، خو روحه روحي و روحي روحه من رعا روحین حلا فی البدن. خبر خو پوهېږئ که نه؟ اصل درد څوک احساسوي؟ روح که بدن؟ روح. درد څوک احساسوي اصل کې؟ روح چې له بدنه وباسې، بدن باندې چې څومره زور وکړي، د چا چې په ښه مړه سي چې څومره زورونه پې وکړي نه خوږېږي ورته، روح نسته پکې که. تاسې په خبر پوهېږئ؟ نو مستحق د ټولو محبتونو الله ده. هر چا سره چې دنیا کې محبت کوي، د چا دپاره به یې کوي؟ د الله دپاره به یې کوي. نو علما وی امام سیوطي یو کتاب جوړ کړی، شرح الشواهد المغنی. په دې کتاب کې لیکي شرح الشواهد المغنی کې و یوه ښځه وه لیلا اخیلیه نومېده. لیلا اخیلیه دا ډېره حسینه وه، شاعره وه. دې سره چا واده وکړ، میړه یې مړ سو، بیا یې بل چا وړاندیز ورته د نکاح وکړ. نو دی خو واده نه کوو، بیا مجبوره سوله چې واده ورسره وکړي. نو چې واده یې ورسره وکړ، یو ورځ قافله را روانه ده. نو چې قافله را روانه ده، نو دا نوي میړه د مخکیني میړه قبر ته راورسېده. نو دا نوي میړه یې ورته ویلې، وایي د تا میړه خو مخکیني یو شعر ویلی و، تا ته یې ویلي واللیلا اخیلیې، که ته د ما قبر ته راسې او د ما قبر ته سلام وکې، زه به د قبر نه جواب درکم، که جواب مې در نه که د ما قبر په ډبرو ووله. نو هغه نوي میړه یې د لیلا اخیلیې ته پیغور ورک، وی ته سلام ورته که چې سلام یې ورته که جواب رانغی. نو پیغور یې ورک. نو لیلا اخیلیه قبر ته نږدې راغلله، بیا یې ورته هغه شعر د خپل میړه را په یاد که قبر ته یې شعر وویلې، جواب رانغی. دلته یو بوم په قبر ناست و، موږ کونګ ورته وایو، پیژنئ کونګ؟ بوم د شپې ګرځي، د ورځې مزل نسي کوی، یک مرغ است بوم. ټول خلک ورته بوم وایي، نو خو همدا یې نوم ده، شناختی کوکنک. صحیح ده، دا د نوم مناسبت هم سته ورسره. نو ای کې دا چې بوم راووته له قبر نه راجګ سو، دا اوښ وډار سو. اوښ چې داسې خیس که لیلا اخیلیه یې وغورځوله، دا څټ یې مات سو. لیلا اخیلیه جای په جای مړه سوله. قافله راکته سوله او دا لیلا اخیلیه دلته دفن کړه. نو دا نوی میړه هم څه خوابدی سو. دلته په قبر باندې د لیلا اخیلیه او د دې بل په قبر باندې بوټي راشنه سول. دومه ورځ باندې دا بوټي داسې یو تر بله تاو سول. فلتوت احداهما علی الاخرى، ته غټېدل داسې تاوېدل. نو خلک یې حیرانه کړل، پس له مرګه مینه او پس له مرګه محبت څومره نادر و او بیخي نادر و پسې وهلم جرن. خو دا محبت ته دنیا محبتونه، د انسانانو سره محبتونه، انما الحیات الدنیا لعب وله. تاسې فکر وکړئ، تاسې خو پوهېږئ، تاسې وایي ولا چې محبت خبرې راته کوي، څه خوند کوي. دا ټول هسې عبثیات دي. د دې سره محبت، د انسان سره محبت عمر په دې تېرول، دا اصل نه ده. محصلینو ورونو، که تاسې فکر وکړئ وړکی ماشوم تر ټولو نه ډېر ګران چی وي ورته، واړه ماشوم ته په دې خپل ټول زندګي کې څه شی ډېر خوند ورکوي؟ نه غیر له دې نه لوبې ډېر خوند ورکوي که نه؟ دومره خوند ورکوي دا لوبه که نه چې ته ورته حیرانه سي. دی معشوق د واړه ماشوم بس همدا لوبې وي، داسې منډه کو، داسې را منډه کو، داسې منډه کو، داسې را منډه، ټول عمر یې همدا وي. بیا چې لږ راغټ سي،
بیا چې لږ راغټ سي بیا دا ډېر خوند ورکوي چې ښه کالي وي او ښه بوټونه وي چې ډېر نه یې غټ سوی که نه یعنې معنا د بلوغ ته چې نوی ورسېږي بیا دا ویښتان داسې راواړوه او ښه خطرناکه خولۍ په سر که او ښې څپلۍ بوټونه وي او دا سین مات مات را روان لکه چرګ غوندې چې نوی ځوان سوی دا یې بیا ډېر مهم بیا چندان ډېر منډې هم خوند نه ورکوي که نه پې شرمېږي چې منډې وي لکه د وړکېتوب حالت ته هلته یې معشوق منډې وي بیا منډې هم ډېرې خوند نه ورکوي بیا کرا له دین هم راغسي لږ راغټ سي بیا داسې مرتبې ته راورسېږي لکه دا تاسې چې یې اوس نو بیا چې د واده خبره یاده سي ډېر خوښ وي دا پلار و مور چې کور کې د واده خبره یاده کړي دی بس داسې خوند ورکوي او وایي چې یاره دغه خبر خو ګل نه سي چې دې ته دوام ورسي بیا ښه کالي هم ډېر خوند نه ورکوي منډې هم خوند نه ورکوي خدای وایي چې زه وایي او بس واده وایي اوس سوی وایي بیا دا ډېر معشوق و محبوب سي بیا چې واده وکړي بیا چې عمر لږ نور ډېر سي بیا د واده شوقونه ورسره پیدا نه سي وایي خو وایي ولا چې هغه ریاست خو هم خوښې ده چې ملک سوی وایي د کلي او ولسوال وایي ځواني کې که تاسې فکر دا ځوانان ډېر د چوکۍ شوقیان نه وي که نه یعنې داسې به یې وایم رښتیا به انشاءالله سي مثال یې درته وایم مثلا دغه مجاهدین چې دغه جهاد کې را ځوانان سول دوی د چوکۍ ډېر شوقیان دي که هغه زاړه عمارت والا ډېر د چوکۍ شوقیان دي زه تاسې راته ووایئ خو غیبت خو به نه وي که نه دا یو رښتونی حقیقت ده سخت غیر چوکۍ په چل پوهېږي خوند هم ډېر ورکوي او دغه چې دی دا خو ځکه ما درته ویلي انسان څلور طوره لري څلور اطواره لري اولی مینه د چا سره وه له منډو سره بیا د ښه کالیو او ښه بوټونو سره بیا له ریاست سره دا سره زده کوي هغه ځوانانو ډېر د چوکۍ کوي ویم که پولیس یم که هر چې یم دومره ډېر هغه نه ورته دی خو چاته ډېر خوند ورکوي چوکۍ هغه چې له موږ نه مرتبه لږ پورته وي عمرونه یې لږ بیا هغې ته چوکۍ ډېر خوند ورکوي خبر پوه شولې سختې په چوکۍ په دې چل هم ډېر ښه پوهېږي خو تاسې فکر وکئ د هر حالت اوس چې چوکۍ مرتبې ته ورسېدو دا سړی چې په چوکۍ سو ولسوال و ده ته یې ته ورځ منډه وکړه کله منډه کوي دی بیا د دې غم کې هم ډېر نه وي چې داسې ښه کالي واغوندې او لکه د ځواني په حالت کې په ځان ګوتې وي ویښتان واړي دا ډېر ویښتان اړول هم لا خوند نه ورکوي دا بده ده زه خو هغه محبوب چې په یو زمانه کې په دې بله زمانه کې هغه محبوب بیا پرېښوده بیا د واده هم ډېر شوقي نه عزتي بېچارهګۍ له کاره غورځېدلی نو خو دې نه معلومه سوله انسان دومره هغه د یو ورې دا محبوب و دا یې بیا پرېښوده بیا دا معشوق سو دا یې پرېښوده بیا دا معشوق سو بیا دا اوس یې دا معشوق نیولی ده چې ته ودرې مړ سي بیا به څه شي انما الحیات الدنیا لعب وله د دنیا زندگی هسې لوبې و لهو دي په دې باندې زړونه مه تړئ ځکه دا ته یو انسان په یو وارې د دا معشوقه سوه بیا د دا معشوقه سوه بیا د دا معشوقه سوه بیا دا دومره ډېرې معشوقې بیا یې پرېږدې هم زوی مړیه چې یوه معشوقې بله را پیدا کړي بیا دا بله پرېږدي بیا چا بله راوني بیا دا بله پرېږدي نو کوشش وکړئ محصلینو ورونو چې دا معشوقې قرآن وایي انما الحیات الدنیا لعب وله دا هسې مسخري دي دې باندې زړه تړل دا داسې معشوقې دي بدلیږي نو په دې زړه مه تړئ علما وایي وی دا عشق او شوق په وصال باندې ختمیږي که نه کله چې د چا له یو چا سره عشق وي محبت وي عاشق میخواهد با عاشق از همه چیزها برش بسیار محب بسیار خوب ای هستن که وصال به محبوب بکنه امی وصال به محبوب ای از هر چیز برایش بسیار محبوب است اما علما میگه که وقتی وصال آمد به امو وصال ای عشق و ای شوق از بین میروه یا نه بعضی علما میگه که میروه مثلا به یک جای اراده داری که سفر بکنی اونجا که به سفر رفتی و سفر انتها میرسه یا نه
مثلا ما از اینجا تا اینجا میاییم، قصد سفر داریم که به اینجا وصل شویم، سفر شروع کردیم به اینجا رسیدیم، وصال آمد، نو سفر ختم شد. سفر به همی خاطر بود. بعض علما میگه کسی که عاشق باشه وصال امرای معشوق بیاید نو او عشق دیگه ختم میشه. بعض علما این رقم مثال میگوید، بعض علما میگه نه وصال ختم نمیشه. اما محاکمه میکنه علامه ابن القیم رحمه الله، او میگه اینجا محبت ها دو قسم است. یک محبت ای است که شوق به لقای محبوب است، ای که محب یا عاشق ای را دوست داره که امرای معشوق خود ملاقات بکنه. ای شوق، ای محبت پایان یافت چون وصال آمد. اما اینجا یک محبت دیگه به وجود می آید که این محبت به لقا و به وصال دیگه بالاتر می رود. علما در کتابها می نویسند وی ولی انسان چې خپل معشوق وویني رنګ زیړ واوړي، د دې چا مینه ډیره وي، د معشوق سره چې مینه ډیره وي چې د خپل معشوق وویني رنګ یې زیړ واوړي ریږدي. کنه تاسې دا تجربه کوئ چې کله د تا سره د چا ډیر محبت و نو ته پې پوهېږې په دې چې د ده د تا سره کله تا سره ملاقي سي چې ستړي مسې در سره وکړي نو داسې رنګ یې زیړه اوښتی وي، لاسونه یې چې داسې ریږدېږي غوندې. ولې؟ علما د دې دوه خبرې کوي. دوه بادشاهان دي، یو بادشاهان په ابدانو باندې دي، یو بادشاهان په زړونو باندې دي. کله چې بادشاه په ابدانو راسي، په بدن چې بادشاه وي که نه، لکه دا اوس دي موږ والي صاحب قمندان صاحب، دا بادشاه په چا ده؟ په بدن باندې ده. نو دی چې کله راسي وی پلانکیه تا پسې قمندان راغلی ګیر کوي دی، بندي کوي دی. نو چې دا سلطان الابدان راسي او خبر راسي چې هغه عسکر در پسې راغلی او قمندان راغلی بندي کوي دی، د سړي رنګ زیړه وړي که نه وړي؟ ځکه څوک راغلی؟ سلطان الابدان راغلی بندي کوي دی. نو کله چې معشوق راسي، دا معشوق چې دا سلطان القلوب ده، او دیم راسي چې دی څنګه راښکاره سي نو زړه پوه سي چې اسیر کوي مې، بندي کوي مې، نو هغه چې له بندیخانې نه خبر سي بس رنګ یې زیړ وتښتېږي. ډېره ښه فلسفه ده په دې کې که تاسې فکر ورته وکوئ. خو تر دې نه بله ډېره خوندوره ده. علما وایي ولې د انسان چې خپل معشوق وویني رنګ یې زیړ وتښتېږي، داسې په حرکت راسي. وی دا ځکه چې کله معشوق وویني نو دی په خپل زړه ورته خالي کي، زړه ورته خالي کي که نه، جای ورکوي پکې. مثلا دی چې راغی نو دلته زړه داسې ورته خالي سي چې راځه راننوځه زړه ته، نو چې زړه ورته خالي کي او وینه وتښتي او خون فرار میکنه، او خون که فرار کرد وینه چې وتښتېږي د سړي رنګ زیړه وړي که نه. علت اصل کې داسې د علماوي دا تر مخکینۍ خبرې نه بیا ډېره خوندوره ده، کنې هغه هم که ده. ولې د معشوق د لیدلو سره د عاشق رنګ زیړه وړي؟ علت یې دا ده چې ویې ویني نو دی زړه کې جای ورکوي، یعنې راسه دا زړه کې انفراج راولي، یعنې داسې ازادي کې ورته زړه چې ازادي کې او وینه ټوله وتښتي، چې وینه وتښتي د رنګ زیړ واوړي. نو دی علت علما وي. او علما وی یو مرتبه د خلت ده، یو مرتبه د محبت ده. یو خلیل ده، یو محب ده. د خلیل او د محب په مابین کې فرق سته و. محب هغه ته ویل کیږي چې په یو زړه کې د بل چا محبت هم ورسره جای کی. زه یم مثلا د ده سره محب یم، د ده سره محب یم، یعنې په یو زړه کې دوه محبتونه، دا محبت ده. خلت هغې مرتبې ته وایي چې په یو زړه کې بل محبت نه جایږي. په یو زړه کې یو محبت نه بغیر بل نه جایږي. ابراهیم علیه السلام ته خلیل الله ویل کېده، الله ده ته خلیل ویلی و.
نو ځکه هم الله امتحان که چې ته ودرېږه د ابراهیم علیه السلام په زړه کې خو به د بل چا محبت نه وي بیا څه ورته ویلې ته دې زوی حلال کا زوی حلالول خو وړه خبر نه ده که ته دې زوی حلال که اوس الله امتحانوي چې د حضرت ابراهیم علیه السلام په زړه کې خو صرف د الله محبت ده خالص د الله سره د ده محبت ته بل سته که نسته اوس الله امتحان کوي ته ورسه لاړ سه زوی دې حلال که نو چې دی ورغی زوی حلال که ورته هغه الله وعده یې پوره کړه الله ورته ویلې چې امتحان کې کامیاب یې ته خلیل یې ځکه د تا په زړه کې بغیر له ما نه بل څوک نشته دې ته مرتبه د چا وایي دوه انسانان په دنیا کې د خلت مرتبې ته رسیدلي یو رسول الله ده یو ابراهیم نبی علیہ السلام وی د بخاری حدیث ته لو كنت متخذ خلیل لاتخذت ابا بکر خلیلا کما بل څوک په خلت نیولی لاتخذت ابا بکر خلیلا ما به ابو بکر خلیل نیولی و خو د خلت د اسلام دا بس ده رسول الله ته هم خلیل الله ویل او ابراهیم علیه السلام ته هم خلیل الله ویل په دې زړونو کې یو د الله محبت پروت و بس د بل چا محبت نه که تاسې وایي د عایشې رضی الله عنها محبت مو هغه محبت لذاته نه ده هغه محبت لغیره محبت ده په یې باندې بحث کوو اصلي محبت باندې بحث ده علما وایي په اذیت او په ضرر باندې محبت ختمیږي او که څه بلای وهي د یو چا له چا سره محبت پیدا سو نو هغه عاشق ته په وصال کې ده ته اذیتونه او ضررونه رسیږي دغه اذیتونه او ضررونه دا په دې اذیت باندې دا محبت څنګه کیږي بعضې علما وایي ضعیفه کیږي بعضې علما وایي زایله کیږي بعضې علما وایي په دې اذیت دا اذیت خپله داسې خوند کوي لکه هغه وصال د محبوب غوندې درې واړه دي دا تر مزاجونو فرق کوي کله د یو چا له چا سره محبت وي نو چې دی هغه محبوب ته ورځي نو هغه یې په ټوپک وولي چې ته چېشته دې من کور خواته را روان دی زخمي کی وی وهي وی دربوي بندي کی خو دی په دغه اذیت باندې کله کله محبت ته دروغ وي نو محبت زایل سي لاړ سي کله کله محبت زایل کیږي نه خو ضعیف سي خو کله کله محبت په دې اذیتونو ضررونو باندې نورم پخیږي د خپل اذیت د ته داسې خوند ورکوي لکه دا خپله چې د جانان او د محبوب سره وصال د داسې خوند ورکوي یو ډاکټر نه علما نقل کوي ابن القیم رحمه الله روضة المحبین کې و یو ډاکټر مریضو دوا یې راواخیسته نو اول مین ځان ده دوا یې راواخیستله وي دا دوا یې چې خوړله ډېره ترخه دوا ویلې دومره خوند راکوي که نه چې څه درته ووایم دومره خوند دا دوا چا ورته ویلې دوا به ترخه ده وي ما ته خوند راکوي خو هلته وصال محبوب ته دا اذیت هغې ته خوند ورکوو کما رأینا فی الاستشهاد د فدایانو او چا به چې د الله د دین دپاره استشهاد کو په دښمن باندې به په غټ ټیلر کې کېناسته حمله یې کوله هغه وړه خبر نه وله هلته اذیت و ضرر هغه خوند و دته تاسې که په یاد وي تیر شل کلن جهاد کې څومره ستړي چې وه یعنې قسم په الله د اوسني د رینجر او د لکسس او د ټولو نه هغه د درد حالت ډېر خوندور ځکه هلته د الله سره د وصال امیدونه ډېر ول نو هغه د تکلیف حالت به هم ډېر خوند کو دومره خوند به یې کو که نه چې روان به ولې په تیښته به ولې چاپه به وله صحیح ده ډېر بد و خو ابد ډېر خوند کوو خوږ و ډېر ځکه وصال محبوب ته و پکې کله کله اذیتونه داسې وي لکه څوک غوندې لکه خپله چې وصال محبوب ته محبوب به ګڼې اگر چې د اذیت ډېر بد ده خو د اذیت خپله څوک ده د یو خوند ده ډېر خوند لري پکې نو محبتونه مزاجونو پورې فرق لري بعضې اذیتونو باندې زیله بند بعضې باندې ضعیف کیږي او بعضې اذیتونه عاشق ته دومره خوند ورکوي لکه وصال د محبوب چې خوند ورکوي ځکه دغه اذیت
دا وصال محبوب ته وي د معشوق هغه ته وصال وي هغه ته ځان وصل کوي. محصلینو ورونو شعرانی رحمه الله وی د علامه ابن العربي نه نقل کوي وی د ما استازو فلان سمین نومیده یو عالم ښیي وی د ما د خپل استاد سره مینه وه وی دومره زیات محبت مې ورسره و وی کله به چې ډوډۍ تیاره سوله وږی به وم ښه به وږی وم چې ډوډۍ به تیاره سوله چې ډوډۍ به مې خوړله د ده صورت به ما ته را پیدا سو خیال ته به مې ودرېد وی ما ته به یې ویلې چې ولې د ما محبت د ما وصال دی تا بس نه ده ما به مې سترګو ته ولاړو زه به موړ سوم تږی به وم تنده به مې مات ختمه سوله وی په میاستو ما ډوډۍ نه خوړله حتی وی زه چاق سوم سړی چې په میاستو ډوډۍ ونه خوري ډنګریږي وی زه چاق سوم دا بیخي ډېر نادر ده دا بیا د محبت بیخي په دا بله خوا چې راوړي دا داسې حالت ده چې وصال کله به مې ډوډۍ خوړله استاد سره مې دومره مینه وه ما ته به خیال ته ودرېد نو بیرته به موړ سوم بیا به موړم بیا به چې وږی سوم تر دې پورې چې عین چاق سومه. کله محبت دومره عجیب هغه ذوبانو کې علامه ابن العربي وایي وی زه یو ورځ وی ابن عربي رحمه الله ناستو مجلس کې بیا یو طالب ورته ویلي وی لږ خو د محبت خبرې وکړه که نه نو ابن عربي د محبت خبرې شروع کړې چې خبرې شروع کړلې دلته یو طالب ناستو دا طالب ویلی کېده دا بل طالب باندې ووته چې پس ته بیرته راننوت دلته لکه یو سړی چې لاړې توکي داسې پراته و ورته ویلې وی پلانکی څه سو وی دغه ده که نه وی څه وایې هغه دا ده وی هم دا ده که نه وی پنبه راواخله قطن مالوچ په دې کې تاو که باندې دفن که دومره ویلي سو دا بیا د محبت بیخي ډېره نادره ده. تاسې کې به دلته محصلینو داسې څوک یی که نه علما په دې باندې بحث کوي فکر کوم په علمي کیمیا کې یو عنصر ده دوی ورته فورس وایي چې دا بلیږي او خپل کمیت له لاسه ورکوي بیا د شعلې خپل کوي هغه له لاسه ورکوي نور یې ورکوي اوس لرګی ده که نه یو کمیت لري چې بل سو بیا ایره خو خاکستر خو مې معنه خو هغه لږ بیا هم یو څه خو وي که نه د لرګي نه لږ کمه وي فکر کوم په دغه عنصر کې دوی وایي چې تر ټولو ډېره کمه وي. نو بیخي ډېره نادره په محبت کې یعنې دا یو له ډېرو نادرو نه علما سمنون په نامه یو عالم تیر سوی وي کله به چې د محبت خبرې کولې یو ورځ وي د محبت خبرې جماعت کې کولې د جماعت قندیل ته مرغه راغی چې مرغه راغی وي د محبت خبرې کولې وی مرغه هلته ناست وي داسې په دې قندیل باندې ټونګې وهلې خولې نه یې وینې راغللې کته راوغورځېده مین و مین ته د مینې خبرې کول سړی مړ کوي نو کته مرغه راوغورځېدم دومره تاثیر یې ورباندې وکړ. علما وایي یو کتاب ده ابن ایاس الحنفی یو عالم جوړ کړی بدائع الظهور فی وقائع الدهور ما سره ستړي کتاب کې لیکلی دي یو شعر یې ښودلی وی دا شعر چې کله دمشق یو جای ښودلی ده د سوریې مرکز دمشق دلته یوه دشته د ګیاوې شنې دي پکې وی چې ته ور ووځې دغه دوه شعرونه هلته ووایې هېڅ باد نسته خو دا ګیاوې داسې په حرکت راسي خوريږي یعنی چې ته دا شعر شروع کې خصوصا د مازدیګر نه وروسته دا شعر چې شروع کې هلته په حرکت باندې راسي خوري. علما وی جانان څه معنا جان و جانان مونږ په کتابونو کې په دې بحث کوو جانان څه صیغه ده وی جوان ونن جان بمعنی الروح ځکه معشوق هم د سړي دپاره لکه روح داسې وي نو د هغې په وصال باندې د سړي ژوند راځي د هغې په فراق باندې سړی علما وی زواج واده دا عشق ختموي محبت که نورم ګرمیږي نو دې کې د علماو بحث ده.
علما وی مخکې د اسلام نه مخکې د جاهلیت زمانه کې به چې چا عشق کو نو که یوه ښځه یو سړی به سره مینان ول جمعه به یې نه کوله بلکل به یې نه کوله ویلې د جمعه د عشق ختموي نو ځکه یوه ډله علما وایي چې د عشق و محبت چې ده دا هغه د جمعه چې ده واده چې ده دا هغه ختموي عشق ختموي بله ډله علما وایي چې نه دا دستي به یې ختم کی خو لږ وروسته بیا دا محبت ډیریږي دا معلومات بیا متأهلینو ته کیږي کم محصلین چې متأهلین دي کله چې اوس یوه میاشت دلته مسافر وي کور ته دومره محبت زړونو کې پیدا سوی که نه چې بیخي تر حد نه ډېر دا چې کور ته لاړ سي دومره زیات محبین وي عاشقان وي خو دا یوه شپه بیا ختمیږي خو علما وی دغه محبت بعضې علما وی بیخي له منځه ځي بعضې علما وی نه له بینه نه ځي لږ وخت دپاره له بینه لاړ سي سبا ته بیا همداسې ګرم وي دا نه ختمیږي یعنې بعضې علما وی دغه د شهواني محبت د دې مبنا په منیو باندې د انسان اوبه څه دي دا انسان کې محبت پیدا کوي کله چې د انسان په دماغو کې د مني اوبه ډېرې سي نو انسان کې عشق را پیدا سی بیا عشق ته ډېر زړه سپین ږیری ډېر مین کېږي که ځوان جواب راکړئ ولې غلی سوئ ځوان تا سپین ږیری لیدلی چې مین سي ځکه هغه بیچارګي کې خو شی وینه نو ځوان بیا واده والا ډېر مین کېږي که بې واده والا نو خو دې نه معلومه سوله د عشق منبع څوک ده د انسان د اوبه دي نو فکر تم پام وي محصلینو چې په دې مینه باندې ځان غرق نه کوي دا مینه انما الحیات الدنیا لعب وله دا داسې یو حالت ده داسې غرقوي دی بیا وروسته هېڅ شي هم نسته ده بیا علما وایي وی د زړه او د سترګې مناظره سوه کله چې یو سړي کې محبت پیدا سی محبت به انتها برسه عاشق شو عاشق باز امرای خود شیشته باشه از او دیوانه جور میشه کسی در عشق که به انتها برسه دیوانه میشه وصال نمیشه وصال به وجود نمی آیا باز و یک روز مناظره در مابین قلب و در مابین چشم به وجود آمد چشم می گفت که در این بلا که ما را آغشته کردی او دل او تو بودی که ما را عاشق کردی دل برش گفت که نه او تو بودی که ما را در عشق آغشته کردی تا که از علم ما را ماندی بیخی ما را دیوانه کردی آلی مطالعه کردن نمیتانیم آلی کتابت کردن نمیتانیم د پوهنتون درس خواندن نمیتانیم د مدرسه کتاب خواندن نمیتانیم از دستی تو بود اینا مناظره میکرد آخر یک نفر دیگه آمد برش گفت که نه بیاین که در مابین شما محاکمه بکنین محاکمه ای طور است شما محصلین متوجه شوین یک باغ است در این باغ بسیار سیبهای خوب وجود داره در این باغ یک شل رفت پایه‌اش کار نمیکنه شل است چشم و دستایش کار میکنه یک کس دیگه کور است این کورم به باغ رفت اردو رفتن کور او سیبار در درختان نمیبینه اما او شل جای مانده او سیبار میبینه خوالی چی رقم بکنه که سیبها را از درختها بیچینن نو ای باید امرای خود یک جای شوه ای کور با شل گفت که تو بیا به شانه ما بار شو ما خودو چیز نمی بینیم امو سیبان درخت و تو بالا شده نمیتانی ما تو را بالا کنیم به شانه ایت میمانیم دیگه مصیبه را تو بکن بیچین نو میچینه که باغوالا آمد که آمد یک چوب امرایش هست
آلی امو کور برش میگه که ما خو نمی دیدیم، ما را نزن، ما خو نمی دیدیم. ای خو کاری چی بود؟ شل بودی که چیدن، ای خو شلی کار کردن. نو ای باغوالا می چوبه که با شل میزنه، شل میگه او باغوان صبر کو، ما کی می رسیدیم، ای خو کاری کور بود که ما را بالا کردن. نو باغوالا یکیش باید بزنه، اردویش بزنه. نو علما میگه این محاکمه است. یک وقت که عشق به وجود می آید، تنها دل عاشق میشه، تنها در این ملامت دل است در عشق؟ نه، چشم است. اگر چشم با یک روی که نارواست به او سیل کردن، مثلا یک بچه بیریش یا یک زن اجنبیه، اگر ای به او سیل نمی کرد، اینجا او محبت به وجود نمی آمد. وقتی که چشم قل للمؤمنین ان یغضوا من ابصارهم، شما چشمایتان را پایین بندازین به یک ناروا، به غیر محرم، به زن اجنبیه یا به بچه‌ای که او حسین باشه و او بچه ریش نداشته باشه، به او سیل کردن حرام است. تو که به او نظر کردی، ای ظلمی از چشم بود. بس که نظر کرد دیگر رفت، اما دل آلی او تفکر میکنه، او را تکرار میکنه، منجا جای میگیره. اردو ملامت است که جزا میدهد الله عزوجل به اردو. این محاکمه در مابین دل و چشم است. باید ما و شما از حرام شما اگر کتابها را مطالعه بکنین، یک کتاب است به نام ذم الهوا، یکی از علمای مذهب امام احمد ابن حنبل جور کردن. ای مثلا ما محبت داریم چی بکنیم؟ خیلی محبت اخیر به چی می رود؟ از درس تو را می مانه؟ خو علتشی بود که تو به او سیل کردی. اگر به او سیل نمی کردی، به حکم قرآن عمل می کردی. حالی مثلا در نظام قبلی اینا می گفتن که باید زنها و مردها یک جای باشه. ما فکر بکنیم یک کس اگر عالم باشه کی میشه؟ یعنی ما هستیم امرای ما یک دختر اینجا درس میخوانیم، او باز هر روز که میآید زن یک چیز بسیار خوش داره که جان خود را بسیار سنگار بکن. رښتیا وایي محصلینو چې ځوانه ښځه د ما دپاره نه وایي، د الله دپاره مه وایي، داسې فطرتن ووایي چې د تا څنګ ته پیغله جلۍ ناسته وي او ته مسافر یې، هغه مسافري درس ویل کېږي. نو خو د تا ټول ذهن هلته مینې ته ځي. بس ته به یو دا مینه به چې کوټې ته لاړ سیم، وایي به چې اخ ښی نو، او چې بیرته راسیم نو خو ټوله ورځ به د تا دا فکرونه وي، نو نه مطالعه کېږي، نه درس کېږي، هېڅ څه شی هم نه کېږي. یعنی هغه د اسلام د دین نه پرېږده، هسې د فطرتن هم انسان نسي کامیابېدلی. نو دا د علم دوستان نه ول، دا د علم سره دښمني وله چې دا کار دوی کو. تاسې فکر هم وکئ، لږ خو عاقلان یې، تاسو ته معلومات سوی ده، سترګې به نه پټوو پې باندې. ولی موږ هم د دغه افغانستان خلک وو، هلته چې هسې لوکس جنکیانې به د پوهنتون مخ ته ولاړې وې، د ځوانانو ټولو زړونه یې ښکار کړي ول، نو د ځوانانو یې له د کتابونو نه ذهنونه راویستلي ول. دا یې لاره نه وله، لاره لري. په منځ کې بدلون راوله، ځان ته دا هغې ته ځان ته جای جوړ که، دې ته ځان ته جای جوړ که. د شرع ټول قوانین پکې مراعات که. هغه د هلته درس وي او ځوان دی دلته چې درس ته متوجه سي، کېږي نه محصلینو ورونو. ځکه انسان الله هم داسې پیدا کړی، دا دروازه ده. د دې دپاره علما داسې مثال و، یوه تانګه لاره ده، ته پې مخکې نه یې تللی، په اس باندې سپورې. دا لاره دومره تنګه ده چې ځې نورم تنګېږي، چې ځې نورم تنګېږي، چې آخر ته یې ورسېږي، بیرته نه اس راتاویږي، نه ته بیرته راوتی سې. داسې لاره خو به مو نه یې لیدلي، خو خیال خو داسې لاره جوړوی سي که نه. فکر ته دومره تنګه لاره ده چې ته پکې ورسې، نو اس باندې سپورې، ته چې کله په دې اس لاړلې د لاره باندې لږ ننوتلې، نو که عاقل ځان سره فکر وکړه چې دا لاره خو دومره ډېره اوږده ده، که اس ځي
هلته خو چې اخر ته هم ورسېږي بېرته راتاوېدی نه سي چې راوځي او چې څومره ځې دا لاره تنګېږي. نو اول دی چې ناروا ته وکتل چې ورته ودې کتل نو که عاقل یې سترګې کته واچوه زړه کې جای مه ورکوه بېرته یې وباسه. دغه صورت چې تا ته ښایسته ښکاره سوی ده دا بېرته له زړه نه وباسه او که دلته جای ورکړې همداسې تکراروې نو دغه تنګ دیوال کې مزل کول دي او اخر داسې جي ته تلل دي چې بیا اسم نه راتاویږي نو همغلته به بیا مړ کېږي. نو باید سړی د ځان علما وی د حرامو ته کتل یا پردی ښځې ته یا داسې هلک ته چې حسین وي دی ته کتل دا داسې مثال لري دا کتل تنها دا وی داسې مثال لري لکه یوه سکروټه چې وښو کې واچوي. واښه څه وي وچ واښه وي دې وښو ته یوه سکروټه ور واچوه څه کېږي اوس دا ټول هغه خو مسمازې بانه غواړي که نه چې یو وارې اور واخلي. نو ناروا ته سترګې ور اچول ټول بدن کې اور بلیږي. خبر خو پوه شولې که مثلا سکروټې ته څه وایي فارسي کې خوغ رکې یعنی په وچ در کاه بیندازی اور آتش میگیره. نو چې سترګې د ناروا ته ور واچولې ټول بدن ته اور راچي ټول بدن سوځي ځکه ټول بدن د سړیتوب نه باسي. غاټ سړی ده وایي مین ده ښه خو کې درس ته نه راځي نه وایي مین ده څومره بده یي که نه. نو داسې شیانو باندې محصلینو ځان ماغه کویه. علما وی دا محبت دا اختیاري ده که اضطراري ده یعنی دا محبت اختیاري وجود ته راځي که وایي دا زه اوس مین سوی یم خو د ما اختیار کې خو نه ده که نه بس زه مین سوی یم نه داسې نه ده. بعضې علما وی محبت اختیاري ده بعضې علما وی محبت اضطراري ده غیر اختیاري ده. علما وی دا خبره محاکمه کوي محاکمه داسې کوي دا چرسي خو م لیدلی ده که نه شراب چې وخوري یو سړی شراب چې سکر راغی یو سړي شراب وخوړل نو په دې شرابي کې سکر راغی دا سکر اختیاري ده که غیر اختیاري؟ عاقلانه جواب راکوي. دوه علت دي پکې یوه مبدا ده یوه انتها ده. شراب خوړل له هغې نه وروسته چې کوم سکر راځي دا آفرین دا محاکمه شوله. نو محبت و عشق اختیاري ده که غیر اختیاري؟ ابتدا یې چې نظر د ناروا ځکه خو مینه خو چې پیدا کېږي د چا سره به پیدا کېږي یا د ښځې سره یا د هلک سره د دې دواړو سره چې مینه پیدا کېږي علت اختیاري و چې هغه کتل ول دا اختیاري و که نه. الله تا ته څه ویلي قل للمؤمنین سترګې ټیټې که که نه دا خو تا اختیار کې سته که نه. بیا وروسته دا تفکر هم اختیاري ده کله چې ته په جای کې څملې نو بیا ځان سره فکرونه په دې باندې کوي چې دا څنګه وکم څنګه د دې سره وصال راسي دغه فکرونه دغه فکر ډیر خطرناک ده. علامه ابن القیم رحمه الله یو کتاب جوړ کړی ده الداء والدواء جواب الکافی لمن سئل عن دواء الشافی. محصلینو دا هم ډیره خطرناکه مسله ده. ځواني کې سړي ته دا مسله ډیره وي یو حسین مخ ووینې بیا چې کله ته ویده کېږي په دغه خیال باندې ویده سي دغه خیال کې راولې د دې دغه صورت حسین سره ته د وصال لارې لټوي دا ډیره خطرناکه مسله ده. علما وایي یو ناروا خو دې دا وکړل چې ودې کتل بله ناروا دا ده چې دلته ته تفکر خیال کوي ځکه دا خیال تا ته لارې درښیي که یو ناڅاپه هغې جلۍ سره ته مخ سي هغه هلک سره د زنا زمینه هم درته متعدي نه سي کولی ځکه یې نه سي کولی تا کې جرأت نه وي. نو که ته دلته هره ورځ خیال کوي لارې دې ټولې سنجولې وي که بیا ورسره مخامخ سي بیا زنا درنه پیښیږي لواطت درنه پیښیږي ځکه تا دلته په خیال کې لارې سنجولې دي ټولې. نو ځکه علما وایي چې دا تفکر خیال به هم نه کوي. نو ابتدای چې نظر ده تفکر ده دا خیالي وروسته بیا څوک ده وروسته بیا اضطرار مرتبې ته ځي لکه چرسي غوندې چرسي چې کله شراب یا چرس ووهي ابتدای اختیاري وروسته بیا څوک بیا وروسته سم لیونغر ته ترنه جوړ وي
الله عز وجل دې موږ او تاسې داسې نه ده چې محبت ښه کار نه ده. بیا خپل کور والا سره محبت وکړه، مشکل نه لري. او یا وصال کېدلی سي. نبی علیه السلام وایي که مجلۍ چې تا کوله مخکې له کتلو نه تا او دواړه هغه سره ووینئ. خو افغانستان کې خو لیدل هم سخته ناروا ده که نه. دلته مونږ نیمایي دین منلی، نیمایي مو نه ده منلی. دې ته خطبه وایي، نظر فی الخطبه. وقتی که میخواهی یک دختر او تو را ببینه تو او را ببینی. یک سنت مستحب است ای دیدن از دو طرف که خوشش آمد باید نکاح شود. اما در افغانها یک خط سرخ است. اینجا خو بس زویه وایي ښځه خو مې درته وکړله ډېرې ښې خټې کولې، ورغلي ومه ومې لیدله، نو مورې خټو ته یې کوې که ما ته یې کوې. بس دلته دا خبره نشته ده. الله دې موږ په افغانانو په حال رحم وکړي، ځکه دا ټول علت دا د موږ له علم نه لري یو. کله چې موږ علم ته نږدې سو موږ کې خپله بدلون راځي. موږ نه وایي چې یو دم د محبت باب بیخي بند ده. محبت انسانیت ته اصل کې باید سړی محبت وکړي، خو داسې محبت چې اجنبۍ ښځې ته یا داسې محبت چې تا ګناه کې غورځوي هغه محبت نه. محبت خو ښه شی دی، د استاد د شاګرد د استاد سره، د سپینګیري سره، د ځوان سره، د دنیا. حتی ابن القیم رحمه الله وایي دا ټوله دنیا په محبت روانه ده. حتی دا کائنات څه دي؟ دا موږ او تاسې چې اوس وایو که نه چې لمر ده او د لمر جاذبیه قوه ده او دا لمر د هغه نه پرېږدي چې تربیل سي، د هره سیاره په خپل مدار نه پرېږدي چې تر لاړه سي. دغه جاذبیه باندې که بحث وکړئ دا خپله محبت ده که نه. که تاسې فکر کړئ چې د یو چا له چا سره مینه او عشق وي، کله غواړي چې هغه له ما نه لرې سي؟ غواړي وایي ما سره زه دې او دی دلته ما سره ناست دي. نو خو لمر هم نه غواړي چې له ما نه د مځکې سیاره مریخ، زحل، عطارد، بلوتون، نپتون دا د له ما د مدار نه لرې سي. بس ما سره د چارپیر نږدې، دا خپله محبت ده. حتی ټولو کائناتو کې عشق و محبت سته. پتنګسۍ خو به نه علما وایي نفس د انسان الله فطرتا متحرک پیدا کړی. زه محصلینو خپل طبیعت درته ووایم، ما ته مړ سړی مې ډېر بد ایسېږي، فطرن خوند نه راکوي. کم سړی چې ژوندی سړی ما ته ډېر خوند راکوي. او زه وایم چې مسلمان او بیا هغه څوک چې تر دین تړاو لري باید لکه بعضې موټرې 4 واړه ټیرونه یې ژوندي وي، زه یم باید د دین سړی 4 واړه ټیرونه ژوندي وي. دا د مسلمان سره ښایي همداسې دین بیداره ده، باید مسلمان هم بیداره وي. مړ سړی هېڅ خوند نه کوي. نو علما وی انسان دا طبیعت چې الله د انسان پیدا کړی دا طبیعتا فطرتا د انسان طبیعت متحرک ده. اور مو لیدلی؟ اور چې بل وي ولاړ وي که ښورېږي. د اور طبیعت شی ده ښورېدل که نه. هر اور چې ده هغه څنګه وي؟ ښوري چې لمبه ورسره وي. که ته وایې د بخارۍ اور، هغې ته موږ اور نه وایو، هغې ته موږ سکروټه وایو. یو اور ده یو سکروټه ده. اور هر اور چې وي هغه ښوري. طبیعت د اور شی ده. د انسان د نفس د انسان هم الله طبیعتا متحرک پیدا کړی. کله چې د انسان ډېر ښوري، انسان د خپل نفس په تقاضا باندې متحرک سي، دا انسان بیا ډېر څوکي خوشحالی ګورئ. تاسې فکر وکړئ متحرک سس سړی ډېر غمجني که متحرک سړی ډېر غمجني؟ یو سړی سس پس ناست وي، بس همداسې واچوه پیاله هم ځان ته نسي راخیستی، بس په کوټه کې چې ملګري محصلین ملګري نو ده ته به هر څه ته ورکوي. ډوډۍ به هم درته نیموي، پیالې به هم درته مینځې، کاسه به هم درته مینځې. نو په دې او دلته یو بل 5 محصلین دي، هغه بس داسې محصلین دي چې خوړو محصلین دي، بس غلي ناست وي که نه، کور یادېږي او بس سس پس غوندې یو 5 نور دي ډېر ژوندي دي. نو کوم ډېر غمجن وي؟ ستاسې نه پوښتنه کوم فطرتا و طبیعتا. ولې؟ ځکه د انسان طبیعت الله متحرک پیدا کړی. نو دا کوم یو چې ښوري را ښوري، پیالې ومینځه، کاسې ومینځه، باندې وځه، ورزش وکړه، بیا راځم جمعې ته لاړ، بس چې د طبیعت مطابق د خپل د نفس د طبیعت مطابق کارونه یې وکړل، فرح او خوشحالۍ ورته راځي. او کم نفس چې هغه همداسې دروند غوندې ناست وي، همداسې تکیه وهلي وي، دروند غوندې ناست وي،
نو دا د خپل طبیعت د نفس د طبیعت خلاف چې حرکت ده د کساله او سکون مختار کړی ده نو په دې نفس کې څوک وي غم پیدا کیږي ځکه د خپل طبیعت خلاف کوي د خپل طبیعت چې خلاف وکړي غمجن سي تاسې په خبره پوهیږئ او دا رښتیا ده په دې باندې تاسې بحث وکړئ د ځانه سره علما وی کله کله دا عشق دومره الله چاته کله دومره حسن ورکړی وي حضرت یوسف علیه السلام ته الله دومره حسن ورکړی وي ښځو به چې حاملو ولید بچي به یې غورځېدل او مصعب ابن عمیر رضی الله عنه یو صحابي د زبیر ابن العوام ورور علامه ابن القیم وی دومره حسن الله ورکړی و دومره حسن الله ورکړی وی چې حایزې هغه ښځې به چې د ایاس مرتبې ته رسېدلې وي کله چې ښځه فطرتاً 55 کاله عمر ته ورسیږي نو دغه 55 کلنۍ کې بیا نور دا مرض نه ورځي نو چې دی به ولید هغه که حضرت داود علیه السلام علامه اسماعیل ابن کثیر الدمشقی الشافعي رحمه الله وی حضرت داود علیه السلام ته الله دومره ښه غږ ورکړی چې کله به یې د زبور تلاوت کو که اوبه به وې په بیاله کې به اوبه روانې اوبه به منجمدې سوې ابن کثیر وی د ده د هغه ته به دا اوبه به داسې منجمدې سوې یو په بل به رااوښتلې د انجماد حالت به یې غوره که دومره خوند به یې ورکاو که مرغان به پاس په هوا تېرېدل نو هلته به ودرېدل زړونه به یې وچودل کته به راوغلل دومره ښه غږ الله حضرت داود علیه السلام ته ورکړي وو نو علما وی دوه شیان انتها نه لري یو غږ یو حسن تاسې په دنیا کې ښایسته لیدلی څنګه مو نه ده لیدلی ښایسته خو مو لیدلي خو تر هغه ښایسته نه بل ښه ښایسته سته چې تاسې لیدلی وي له هغه نه بل ښه سته له هغه نه ښه سته علما وی دوه شیان انتها نه لري یو حسن یو بیان د یو چا چې بیان واوري ته وایي سخت نادر غږ یې ده او ډېر خوند خو له هغه نه بیا بل سته له هغه نه بیا بل سته هغه نه یو حنجره ده یو ستونی ده یو ژبه ده دې نه الله قسمه قسم غږونه راباسي په دې کې چې ته خپله یو بحث وکړې دا د الله په قدرت او د الله په وجود باندې دلالت کوي محصلینو ورونو علما وی یوه خبر سته ده چې دا عشق و محبت بیا په سړي کې ظرافت راولي هوښیارۍ سړی باچا و زوی ډېر لیونی غوندي و داسې نو باچا ویلي که زه مړ سم باید دما زوی بادشاه سي خو دا زوی خو مې هوښیار نه ده ډېر نو بیا یو ادیب راوغوښته هغه ته ویلي وي دا زوی مې څنګه هوښیار کړمه نو هغه ورته ویلي وي داسې وکړه د جنکیانو پوهنتون ته یې ورولېږه او هلته به دی په ده به جنکیانې میینانې سي او دی لیونی به هم په جنکیانو مین سي چې ورته راوغوښتلې وي جلۍ باندې دی مین سو هغه جلۍ هغه راوغوښتله بادشاه وی ته ورسره تر څو د واده خبره ونه منې چې ورته نه وایي چې علم زده نه کړې نو هغه چې باچا ورته ویلي وي دا د ما زوی ده خو چې تر څو پورې د واده خبره ورسره ونه کړې ویې زوروه ورته که علم کوي بیا واده درسره کوم که نه یې کوم نو بس لیونی یې ویلې چې صحیح ده نو بس لیوني نه سم عالم جوړ سو سم ماهر تیر جوړ سو نو بیا یې واده مو ورسره وکړو بیا باچا چې مړ سو هغه یې څوکم سو نو انسان خو ما تاسې ته ویلي وو انسان کې ډېر کمال سته قوت سته نو باید هغه مونږ په قسمه قسم اسبابو باندې له قوت نه چاته راوباسو لیوني نه علم څوک جوړوي عالم و ماهر ترې جوړوي که نه لیونی خو چې لیونی بې علمه وي چې علم پکې راسي څوک ترې نه جوړیږي نو علما وی محبت څو علامې لري یوه علامه د محبت دا ده چې ته چې یو په چا چې ده له هغه سره محبت سته که نه د محبت علامه یې دا ده ورګوري ډېر چې مجلس کې څومره ډېر خلک ناست دی خپل معشوق ته سترګې وراړئ ډېر د یوه علامه ده بله علامه یې دا ده چې کله مجلس کې ناست چې هغه معشوق یې ده ته سترګې راواړي دی سترګې تر ټیټې کړي ورته کتی نه سي مخامخ کتل ډېر لږ کوي ورته کتی نه سي دا یې بله علامه ده که ما تاسو ته مخکې ویلي وو محصلینو سترګو کې هم ډېره لویه دنیا پرته ده دی ډېره مینه ورسره لري خو د هغه عاشق د رښتوني عشق علامه دا ده چې دی څنګه ورته وګوري دا معشوق عاشق ته وګوري هغه ورته کتی نه سي